جمهور رئیس حامد کرزی د افغان ټلیکام د مخابراتي شرکت له یو تن کارکونکي سره د ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې د دغه شبکې کارکونکو او د افغانستان ملت ته د دغه شبکې د خدمتونو د وړاندې کولو له امله مبارکي وویله او هغه د اړیکو د ټینګښت په برخه کې یو بل ستر ګام وباله. سلام علیکم. صحت شما جور بخیر تیار تکړه. با کجا زنگ زدیم؟ بسیار عالی. ما شما رو میبینیم، شما منو میبینین. فضل خدا. بسیار عالی بسیار عالی بسیار عالی. حالا اگه من رو که تلفن اتور کنم با شما برادران و خواهران رو میبینین. مبارک باشه، کامیاب باشین به شما و ملت افغانستان بکنید. مبارک وزیر صاحب مخابرات باشه. باور خورید باور خورید. سلامت باشی سلامت باشی سلامت باشی سلامت باشی. د هېواد جمهور رئیس ویل ویاړم چې نن د مخابراتو په ځانګړي ډول د ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د یو داسې بنسټ پرانیستنه کوو چې ټول نوښت د افغانانو په لاس د افغانانو پیسو او د افغانانو لپاره شوی دی. بسیار افتخار دارم امروز که یک تهدابگذاری در ساحه مخابرات و تماس‌های تلفنی و کامپیوتری را تماماً از ابتکار افغان‌ها به دست افغان‌ها و از پول افغان‌ها امروز افتتاح کردیم. دلیل آمدن من هم امیر بود. تلفن در افغانستان 5-6 شرکت هستند. فقط روز اول افتتاح تلفن که افغان بیسیم بود، ما رفتم چون افتتاح اولش بود و امروز که قدم کاملا افغانی به ابتکار وزیر صاحب مخابرات، همکارایشان و جوانایی که با امرایشان همکار هستند، ابتکار کاملا افغانی را خواستم که خودم باشم و دیدیم که یک ابتکار بسیار عالی بود. جمهور رئیس کرزي وویل هر هغه نوښت چې د افغانانو لخوا رامنځته شي هغه د دې خاورې او ملت په خیر او ګټه دی. د هېواد جمهور رئیس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت نننی اقدام د پرمختګ په لور یو بل ګام وباله. ویل ومو لیدل چې زموږ سمې پانګونې ګټه له ځان سره لرله. په دغه شرکت کې 2 کاله وړاندې $2 میلیونه پانګه اچول شوې وه او نن یې $80 میلیونه ګټه کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزي د پرمختګ په لور دغه مهم ګام د نوي نسل نوښت وباله، خو ورسره یې د دې یادونه وکړه چې په نړۍ کې ځینې وختونه د دې ډول پرمختللو وسیلو له لارې خلک واخل کیږي، ځورول کیږي او ناسم الفاظ ورته استعمالیږي. پس یه همش پیشرفت‌ها است و این پیشرفت‌ها را یک چیز متوجه باشین. همتان عزیز، حضار گرامی، این همش به دست جوان شده. این کار ما پیران نیست، نمیتونیم. این همش کار نسل جوان است. هرچی جوانتر دی تکنولوژی جدید سرعت فراگیریش بیشتر، سرعت عملش بیشتر و متحرکتر، در حالی که پیشرفت بسیار عالی است، بسیار خوب است. ولی در جهانی که پیشرفته تر از ما هستند، بسیار پیشرفته تر از ما هستند، اونجا رسیدن مردم و فامیل ها و جوان ها به کامپیوتر یک کار بسیار آسان است. در هر فامیل هر جای کامپیوتر است و سیستم های نو آمده که مردم با از توسط کامپیوتر با هم صحبت میکنن، نمیدونم
فیسبوک است، تویتر است، یوتیوب است. تعداد کثیر از مردم، تعداد کثیر از دوستا و هر کس میتونه به او داخل شود. او یک مشکلی به او جامعه ایجاد کرده. مشکلی است که از او میتونه که سوی استفاده میشون. کسی از طریق از او تهدید کنه، کسی از طریق از او الفاظ نادرست خطاب کنه، کسی کار نادرستی بکنه که از اخلاق جامعه دور باشه. ما وزیر مخابرات جوانای عزیز کشور را با اونایی که دری مؤثر هستیم و کار میکنیم باید که در حالی که از پیشرفت‌های تکنولوژی به تمام معنا استفاده میکنیم و با بهترینش خود میرسانیم، باید که متوجه ماحول کلتور وطن خود و ماحول کلتور فامیل خود و زندگی که ما داریم با او باشیم و در حالی که از تکنولوژی نو استفاده میکنیم اخلاقیات جامعه ما را به شکلی که جامعه ما است و بسیار عالی است و خوب است که بهترم شود و عالی تر شود، به او پابند باشیم و نگذاریم که اینها اثر منفی سر اخلاقیات ما و جوانهای ما خصوصا به شود. حامد کرزی د افغانانو په لاس د افغانانو لپاره دغه افغاني نوښت د افغانستان لپاره یو لوی او ښه قدم وباله. ټینګار یې وکړ چې دغه شبکه باید د هېواد ځوانانو ته په پراخه کچه د کار زمینه برابره کړي. په دغه غونډه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر امیرزي سنگین هم خبرې وکړې او په تیرو 10 کلونو کې د دغه وزارت لاسته راوړنو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د ټکنالوژۍ په برخه کې افغانستان د سیمې له هېوادونو سره سیال هېواد دی او له ځینو څخه یې حتی 10 کاله وړاندې دی. د سلام د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو د وړاندې کولو شبکه په ځان متکي شبکه وبلله. ویل چې دغه شبکې ټوله رهبري د افغانانو په لاس کې ده چې د هرې ورځې په تېرېدو سره به د هېواد خلکو ته لا ډېر او ښه خدمتونه وړاندې کړي.